د خوشحال خټک توره او قلم. د یوسفزیو دښمني، د خټکو خاني او د مغولو منصب درې واړه خوشحال ته په میراث کې رسېدلي وو. د ده سترتوب په دې کې دی چې په خپل دور کې یې په دغه هر څه ور پورې کړ او د افغان په ننګ یې توره وتړله. د ده په ژوند کې دغه بدلون ته په سمه توګه په ځیر کېدو سره یو څوک په اسانه په دې پوه کېدای شي چې خوشحال ولې لوی دی. دغسې ځیر کېدونکی به وویني د ده قبایلیت له څومره درنو ځنځیرونو خپلې پښې را خلاصې کړې دي او ځان یې د افغانیت مقام ته پورته کړی دی. ده ته په میراث کې د رسېدلې دښمنۍ ریښې په خټک او یوسفزي کې لا هم نه وې، بلکې که سم غور ورباندې وشي نو وبه لیدل شي چې تر کرلانه او سړبن پورې رسېدلې وې. کرلانه او سړبن د پښتانه قام له پنځو مرکزي ښاخونو څخه دوه ښاخه دي. دی چې هر څه یې په ډېرو څانګو کې ویشلي دي. په دغه ویښ کې خټک کرلاني دی او یوسفزي د سړبنو یوه پښه ده. خو لکه چې له بده مرغه په ټوله پښتونخوا کې هر ځای چې کوم پښتني قبایل سره ګاونډیان دي هغوی یو له بله ترخه یادونه لري، دښمنۍ سره شړي او په هر څه کې سیالي سره کوي. دغسې حال د خوشحال په دور کې هم و. کله چې خوشحال وویل سل سړبنې تر دا یوه غزل زارېږه، نن چې دا پښتو کرلاني خوشحال ویلې، نو دغه وخت د ملنګ عبدالرحمن چې ټول پښتانه یې بابا بولي او د ولی الله په سترګه ورته ګوري، د سړبنیتوب رګ یې هم په غورځېدو شو او په ډېره ترخه ژبه یې دا جواب ورکړ چې یو خوشحال یو کم سل خټک نور په طبیعت کې زار شه د رحمان سړبنې له یوه پرده. اوس نو له دې جوابه په ښه توګه اندازه لګېدای شي چې د عامو وګړو په بنو څه حال و او دا هر څه خپل یو پس منظر لري چې په لنډه توګه به یې موږ بیان کړو. د خپلې خبرې د مخته بیولو دپاره به لومړی سړبني قبایلو ته لږ ځیر شو چې په شربخون او خرشخون کې سره ویښلي دي. شربخوني قبایل په کندهار او د هغه په شاوخوا سیمو کې مېشته دي، خو خرشبوني قبایل بیا د پېښور په ناوه دیر سوات باجوړ او بنیر کې ژوند کوي. پخوا دوی هم په کندهار کې اوسېدل چې بیا له هغه ځایه راوکوچېدل او په دې موجوده ټاټوبي کې یې ځای پر ځای شول. له ښه مرغه د دوی دغه کوچ حالات موږ ته د داسې چا له قلمه را رسېدلی دی چې د هغو خلکو په مخ کې یې ژوند کاوه چې په دغو غرضو پرځو کې شامل پاتې شوي دي. خو موږ دلته دا نه څېړو چې دا خلک له کندهاره ولې وکوچېدل، سر یې تر کابله څنګه راورسېدو. د یوسفزیو او د کابل د حکمران میرزا الغ بیګ پر څه باندې سره ورانه شوه. هغه د دوی او د سوات